بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ښه راغلاست. په نن درس کې موږ او تاسې انزرټ ټیب ته راځو. په دې ټیب کې موږ ټیکسټ باکس وایو. زما د تدریس طریقه یا زموږ ټول کرکولوم د افغانستان ټولې ادارې موږ چې کله یو پروګرام تدریس کوو، یو صنف تدریس کوو، موږ اپشنونه داسې نه کوو چې د یو سر نه شروع کړو ټول اپشنونه ووایو. اپشنونه وایو، ټول کمانډونه چې تاسو وینئ دا وایو، خو کلاس بندي مو ورته کړې ده. لومړی موږ تاسې هوم ټیب کې تقریبا دا ټول اپشنونه ضروري وو. ورډ چې کله موږ تاسې وایو باید د دې اپشنونو سره بلد اوسیږو. خو انزرټ کې موږ داسې نه کوو چې ټول یو ځل وایو، مطلب یو ځل نه شروع کړو دې ځای نه کور پیج او بلینک پیج او بریک او دا نه. لومړی موږ تاسې ټیکسټ باکس وایو. ټیکسټ باکس چې مو وویلې د دې څخه وروسته شیپس پکچر، بیا ټیبل وایو، کور پیج، بلینک پیج، بیا همداسې خپل درس ته ورو ورو څنګه کوو ادامه ورکوو، مخته ځو. سمه ده؟ ښه، لومړی موږ تاسې راځو ټیکسټ باکس ته. ټیکسټ باکس څه شی دی؟ ټیکسټ باکس ملګرو، ټیکسټ خو تاسو پیژنئ، لیکنې ته ویل کېږي. ټیکسټ باکس یعنې داسې یو څیز چې موږ په هغې کې لیکنه کولی شو. دلته موږ سره تیار ریډیمیډ یا تیار ځینې جوړ شوي ټیکسټ باکسونه موجود دي. که زه دلته راشم په دې ټیکسټ باکس باندې کلیک وکړم، دا ټیکسټ باکس وګورئ ما ته راغی. ځکه لږ خپل فایل کوچنی کړم. تاسو وګورئ دا کافي اندازه ښکلا لري، معلومیږي. موږ کولی شو په دې ټیکسټ باکس کې خپله هم کار وکړو، مطلب دا لیکنه موږ لرې کولی شو، د دې په ځای خپله لیکنه هم راوستلی شو. خو زه په دې باور یم چې د ریډیمیډ څیزونو څخه استفاده کول دا ښه خبره نه ده. ریډیمیډ څیزونه موجود دي. دا په دې خاطر وي چې موږ تاسې دا انزرټ کو وګورو چې دا څنګه جوړ شوي دي، په کوم شکل د دې ډیزاین شوی دی، او څنګه موږ کولی شو چې داسې یو ډیزاین ځان دپاره خپله څنګه کو ترتیب کو او په دې کې کار وکړو. ښه خبره دا ده، اکثره وخت زه ملګرو ته یا زده کوونکو ته په صنف کې هم وایم چې هیڅکله هم یو پروګرام په دې شکل باندې مه زده کوئ چې تاسو صرف معمولي غوندې یو ډیزاین پیدا کړئ، هماغه ډیزاین ایډیټ کړئ، بلکې یو پروګرام په دې شکل باندې زده کړئ چې تاسو په خپله یو ډیزاین ترتیب کړلی شئ، په خپله کار وکړلی شئ. نو موږ راځو انزرټ ته. دلته موږ څه لرو؟ ټیکسټ باکس لرو. دا ډرا ټیکسټ باکس باندې مو کلیک کوو. دا ډرا ټیکسټ باکس باندې ما ښي کلیک کړی، اډ ټو کویک اکسس ټول بار دلته مې څنګ کړی دی، اډ کړی مې دی. دې نه وروسته په دې باندې کلیک کوم، داسې یو ټیکسټ باکس دلته ما څنګه که رسم مې که. په دې ټیکسټ باکس کې زه عادي ډول باندې لکه څنګه چې زه په نورو فایلونو کې لیکل کوم یا په نورو څیزونو کې لیکل کوم یا عام ډول په خپل فایل کې لیکل کوم، په دې کې هم لیکل کولی شم. Afghanistan, my lovely country. I love it and I want to work for it. صحیح شو؟ دا لیکل ما وکړل. داخل کې چې د دې کوم لیکل دي دا موږ داسې انتخابولی شو یا کنټرول A په داخل کې. دا ټول موږ څنګه کړل؟ انتخاب مو کړه. عادي ټیکسټ غوندې موږ سنټر ته کولی شو، چپ طرف ته سایز هم غټولی شو، بولډ کوو یې. د ټیکسټ باکس خوبي دا ده چې موږ په خپل ډاکومنټ کې یا په خپل فایل کې دا هرې نقطې ته وړلی شو. د مثال په ډول دې ځای کې زه دا ځای پر ځای کوم، لږ یې داسې کوچنی کوم، دې خونه غټوو، په دې ځای کې دا موږ څنګه ځای پر ځای مو که، یا یې بیرته لاندې راوړم، دې ساحه کې دا څنګه کوو ږدو. کله چې ټیکسټ باکس انزرټ شي ملګرو، دلته ورسره فارمیټ په نوم باندې یو بله مینو څنګه کیږي یا یو بل ټیب خلاصیږي چې دلته مختلف آپشنونه څنګه دي موجود دي. لومړنی آپشن چې د انزرټ شیپ دی، یعنی زه په دې مې کلیک کړی دی، کولی شم یو بل شیپ د دې ځای څخه هم څنګه کومه راولم. لکه مثال په ډول زه غواړم دې څنګ کې د دایره یا دا څنګه کوم دا هم رسمه کوم، دا هم زه رسمولی شم. یعنی دا یو شیپ دی، دا ټیکسټ باکس دی. تاسو وګورئ که شیپ باندې زه کلیک کوم دا د شیپ پراپرټي ده، او که چیرې په ټیکسټ باکس باندې کلیک کوم دا د ټیکسټ باکس پراپرټي ده. تقریبا دواړه یو شان دي. دواړو نه موږ تاسو څه کولی شو؟
استفاده کولی شو. د دې پر ځای چې موږ تاسې درس لږ نور هم خوندور شي او زیات څه زده کړو، شیپ موږ د دې ځای نه هم راوستلی شو. ځکه فرضاً په دې شیپ باندې کلیک وکړم، ډیلیټ کړم، دلته راځم انزرټ ته، دا شیپ څنګه کوم د دې ځای نه هم انزرټ کولی شم. اوس راځو د درس د ښکلا په خاطر پکچر باندې کلیک کوو. یو پکچر یا یو تصویر هم څنګه کومه راولم. په دې تصویر باندې کلیک کوم، انزرټ. دا تصویر هم څنګه شو، انزرټ شو. دم په دې خاطر راوستل چې موږ تاسې وګورو په پکچر کې یا تصویر کې په همدې شکل په ټیکسټ باکس کې او همدارنګه په شیپ کې موږ ځینې سیملر اپشنز لرو، یو شان اپشنونه لرو. هغه اپشنونه موږ تاسې دلته په شریکه سره زده کوو. یعنی مطلب څه دی، موږ به دلته ګوره ډېر زیات کار وکړو، په لږ درسونو کې به زیات څه ووایو یا لږ وخت کې به ډېر څه زده کړو. هم به ټیکسټ باکس اپشنونه زده کړو، هم به تصویر زده کړو، هم به د شیپ زده کړو. سمه ده؟ لومړی راځو ټیکسټ باکس ته. دلته وګورئ دا د ټیکسټ باکس پراپرټیز ده. همداسې که موږ شیپ باندې کلیک وکړو، دا د شیپ ده او دا د تصویر ده. تصویر کې ځینې اپشنونه بدل دي، اب موږ وایو خامخا ځینې اپشنونه دي په ټیکسټ باکس کې چې موږ ووایو، په شیپ کې بیا ویلو ته ضرورت نشته او یا په تصویر کې بیا ویلو ته ضرورت نشته دی. نو راځو ټیکسټ باکس ته. دې باندې خو پوه شئ چې موږ یو بل شیپ انزرټ کولی شو. دې نقطې ته که موږ راشو چینج شیپ، زه کولی شم د دې ټیکسټ باکس شیپ څنګه کوم تغییر کوم. که زه په دې کلیک وکړم، وګوره د لیکنې سټایل او همدارنګه دا شیپ څه شو، مکمل تغییر شو. زه کنټرول زاید که په دې شیپ کلیک وکړم، دلته راشم چینج شیپ ته او دې ځای نه زه دا څنګه کوم، بدل یې کړم. دا وګوره په دې شکل مو بدل کړه. یا راځو چینج شیپ ته، دلته ورته موږ وایو داسې. بیرته راځم شیپ ته، چینج شیپ، بیرته دا خپل نارمل حالت ته څنګه کوم وړم یې. پخوا دا دایره وه که نه، اوس غواړو چې دا وله، بیرته مو دایرې ته څنګه که راموسته. تصویر باندې که کلیک وکړو، فارمیټ کې دې کې د اپشنونه نشته، دې کې اپشنونه تغییر دي، خو دلته اپشنونه ټول یو شان دي، ځکه ما تصویر هم څنګه کړی دی، راوستی مو دی. په ټیکسټ باکس باندې بیرته کلیک کوو، فارمیټ ته راځو. دلته ډرا ټیکسټ باکس کولی شو چې موږ یو بل ټیکسټ باکس هم څنګه کړو، رسم کړو. اسکیپ باندې کلیک کوم، بل ټیکسټ باکس نه غواړو. په شیپ که کلیک وکړئ، دلته هم ډرا ټیکسټ باکس موږ لرو. شیپ باندې په دې ټیکسټ باکس باندې کلیک کوم، دلته موږ سټایلونه لرو. هر سټایل تاسو انتخابولی شئ. زه فرض که دا سټایل انتخابوم یا دا سټایل انتخابوم، یا دلته موږ راځو دې سټایل نه استفاده کوو. همداسې شیپ باندې هم موږ مختلف سټایلونه څنګه کولی شو، عملي کولی شو او راوستلی شو. سیمیلر دي. ټیکسټ باکس باندې کلیک کوو، شیپ فیل، د دې داخل ته یو رنګ ورکوو. موږ کولی شو دا رنګ داخل ته ورکوو یا یو بل رنګ تاسو غواړئ. فرض که دا رنګ، کوم رنګ چې ستاسو خوښ وي، دې ځای نه څنګه کوئ، انتخاب یې کوئ. شیپ آوټلاین، د دې د آوټلاین وګوره دا شاوخوا یې تور رنګ دی. دا تغییرول غواړئ، دلته راشئ، دا تغییر کوئ. فرضاً داسې یو رنګ ورته ورکوئ. بیا آوټلاین ته راشئ، ویټ ډبل والی لږ څنګه کوئ، ورته اضافه کوئ. بیا آوټلاین ته راشئ، دا ورته څنګه کوئ، بدل یې کوئ. مطلب ټول ستاسو په لاس کې دي. داسې موږ شیپ ته هم کولی شو. شیپ ته راځو، فیل، رنګ یې بدلوو. آوټلاین ورته څنګه کوو، داسې کوو. بیا آوټلاین ته راځو، لږې آوټلاین ورته څنګه کوو، داسې ډبلوو. سمه ده؟ ښه، دې ځای پورې خو انشاءالله ورسېدئ. په دې باندې انشاءالله پوه شوئ. دا شیپ هم دلته جګو، درې واړه څنګ په څنګ کوو. بیا شیپ ته موږ راځو، دلته شیپ افیکټس لرو. افیکټس ګوره اکثره وخت زه د زده کوونکو سره په صنف کې هم دا ټوکه کوو چې دا څیزونه داسې دي چې کلیک سره موږ ته نتیجه راکوي. که موږ پرسیټس ته راشو، دلته دا سټایل وکړو، دا دلته ماته نتیجه راغله. یا شیډو ته زه راځم، د دې شاته زه لږ زره شیډو راولم، یا دې باندې کلیک کوم، افیکټس ته راځم، لږ زره شیډو یې لاندې راولم. تاسو ګورئ هر یو باندې چې موږ کلیک کوو، موږ ته شیډو څنګه کوي، راکوي او موږ په دې باندې پوره پوهیږو. بیا که موږ دا شیډو لرې کوو، راځو شیډو ته، دغه باندې کلیک کوو، نو شیډو. همداسې موږ کولی شو ګلو د دې شاوخوا راولو، داسې دلته تاسو ګلو ولیدله. بیا دا ګلو لرې کوئ، ګلو ته راشئ،
او دلته ورته وایي نو ګلو. مطلب دا هغه افیکټس دي، هغه څیزونه دي 3D ته تاسو راشئ داسې 3D ډول باندې موږ تاسو په دې کې افیکټس څنګه کولی شو راوستلی شو. یعنې دا هغه څیزونه دي چې زموږ او ستاسې په لاس کې دي. همیشه دا څنګه کولی شو تغییرولی شو، همیشه په دې کې موږ او تاسې یو تغییر راوستلی شو. په دې درس کې تقریبا 10 دقیقو ته دا ویډیو ورسېدله. همدې ځای پورې دا درس بس دی. راتلونکي درس کې به موږ او تاسې دا طرفونه ووایو. امید دی چې تاسو په دې درس باندې پوه شوي یاست.